دا زمونږ د علاقو کې چې دا ماشوم کله پیدا شي نو دا زنانه وله سامانونه وړي، یو شی او بل شی او دا هدیې دي او دا تحفې دي. دا به جایز او که نه وي، کله پکې دا زنانه دومره زیاتې وکړي چې په خاوند باندې یعنې دومره زور راشي چې هغه ته نقصان رسي. جواب: شریعت ګوره تیزي ورکړې ده چې تحفې تحایف یو بل له وړې راوړي، په دې خو شریعت تیزي ورکړې. بیا داسې د خوشحالۍ موقع چې راشي چې یو انسان له الله لور ورکړی، زوی ورکړو او په دې خوشحالۍ کې هغه د تحفې وړه، د هغه د ماشوم له تحفې وړه، په دې کې څه حرج نشته. مسلمانان چې یو بل سره څومره نږدې کېږي او د مینې محبت دپاره تحفې تحایف راشي درشه کوي، دا ښه ده. او اصل په معاملاتو کې دا دی چې دا حلال دي، الا دا چې یو دلیل راشي چې هغه وایي چې دا حرام دی او په دې څه دلیل نشته. نو که چېرته د علاقې دا رواج یو زموږ د خلکو دا رواج دی، که د علاقې دا رواج وي چې ماشوم پیدا شي یا کم کور کې ماشوم پیدا شي، دوی له کپړې وړه، دوی له چیني وړه، دوی له وړه غوړي، یو شی بل شی زنانه وړي راوړي، دا د تحفې په تور وړي، نو په دې کې څه حرج نشته. که یو سړی دا خو رسم و رواج دی، صحیح د رسم و رواج دی، خو دا رسم و رواج د شریعت خلاف نه دی. شریعت هم موږ ته وایي چې تاسو یو بل له تحفې تحایف ویسئ، یو بل سره راشئ درشه وکړئ. الا چې د دې د لاسه ضرر په دومره حد کې به یې کوي چې خاوند ته ضرر ونه رسي، پلار ته یا خاوند ته یا رور ته. او ما یعنې بعض زنانه زه پیژنم، بعض تاسو به پیژني په خپلو کې، هر سړي ته زنانه معلومېږي چې هغوی د خپل خاوند تبعي وکړه بې ضرورته د سامانونه اخیسته یا د حد نه زیات، یا خصوصا د زنانو کې د دې ښودنې دا دغه ډېري صفت، مګر که د سړو کې هم راغلی دی بعضو کې چې ما وروښوی دی ښځو ته چې زه داسې کولی شم. نو ته خو به ښځو ته دا وروښی چې ته زورور یې، ته مالدار یې، خو دلته د یو غریب سړي بیخ دې وویستو، او چې بیا هغه غریب سړی هم په هغو کې چې د خولې نه غږ نشي راویستی، خیر ته به برباد کړي. او ته یو ټلیفونو کې دومره شوړه راولېږه او د ډزه بس لیونۍ دي جوړ شوي، دغه پیسې را پیدا کوي. د ظلم دی، زیاتې دی. صحیح ده، موږ به تحفې تحایف وړو د وس مطابق. د سره وس نشتي تا هېڅوک نه ملامته کوي، او که څوک دې ملامته کوي دغه سړی په خپله ملامته دی، ځکه چې الله ګوره ما له عقل لا کړی دی، بل څوک پرېږده، زه اوس ستا کور ته در روان یم، زه او دا موقع داسې ده چې زه تا له تحفه در وړم، دروند خوی داسې دا په مخه خلکو کره تش لاس تله راتله، دا مزه نه کوي، سړي ته به ځان داسې کچه غوندې ښکاري. اوس داسې موقع راغله چې یاره زه ملګری یم یا خپل یم ستا، په کار یې زه تحفه در وړم، خو مالي حالات داسې دي چې هغه تحفه زه نشم اخیستی. نو که ته دروند سړی، ته به زما د عذر د بیانولو نه بغیر زما د عذر ومنې، او چې درون نه وي که نه، نه که ته ځان مړوم کې خو دی او بیا پکې هم څه نه څه خبره راوباسي، دا زموږ په دې پښتنو کې شتي چې نه داسې او نه دغه. یا سړی د اوس مطابق کار وکړي، یعنې خلک چې دی کپړې وړي، چیني او وړه او پی او جامې او یو شی او بل شي، د لږ غونته کې سامان راغستی اوس مطابق دا یو تحفه ده. نو زیاتې پکې خصوصا د خویندې زموږ میاندې دوی چې رقم زیاتې کوي او د خاوندانو سره ظلم زیاتې کوي، په دې به الله رانیسي. رسمونو رواجونو کې مقابله او د ځان د شهرت دومره غم چې خاوند غریب تباه کړي. بیا د مسافر زموږ چې کوم وروڼه دي غریبانان په څومره مشکله باندې ګټي، اول ته به هغوی دا قصې کوي، او لاس د خاوند پراخه نه دي، یعنې مال ورسره ډېر نشتي، رور کمزوری دی د مال نه یا پلار کمزوری دی مال نه، نو داسې قسمه قصو نه ځان بیا ساتل پکار دي، دا د ظلم په زمره کې راځي.